نننۍ کیسه به یا نننۍ ویډیو یا نننۍ پیغام د ښه ډاکټر او د بد ډاکټر په باره کې دی. زما په لاس کې دا نسخه ده د ښه ډاکټر او د بد ډاکټر په باره کې زه ته قصه کوم، ځکه چې په ما څه تېر شوي. زما پلار کینسر و، زما ښه ډاکټر سره مخه شوې او بد ډاکټر سره مې مخه شوې ده، تجارت والا ډاکټر سره. او بل زما په زړه څه ارمان دی، دا قصه درته کومه، خو هیله کوم چې دا ویډیو دومره شیر کړئ د عبرت په خاطر او د دې ملت په خاطر چې زموږ په لر کې دي که په بر کې دي افغانان پښتانه مسلمانانو سره بعضې ډاکټران فرعونان دومره ظلم کوي، دومره ټسټونه ورته لیکي چې یقین وکړه چې سړی حیران دی حیران شي. دا نسخه مې چې په لاس کې نیولې، اول خو دا دی چې د ښه ډاکټر دپاره دعا وکړئ. 28مه روژه ده چې رب العالمینه کم ښه ډاکټر دي زموږ ستاسې په ټولنه، زموږ ستاسې په معاشره کې چې یو عظیم کار دی دا ډاکټري، یو عظیم عبادت دی او د دې ولس خدمت کوي او بې ځایه ټسټونه ورته نه لیکي او بې ځایه پرچې او بې ځایه پازابۍ نه بې ځایه ټسټونه نه الي. خدای ته هغه ډاکټرانو ته جنت فردوس ورکړي. خدای دغه ډاکټرانو دغه بچي نیک صالحه کړي، د بچیانو په ښادۍ وانې موړ کړي. او خدای ته هغه ډاکټران چې زموږ په دې ملت سره تجارت کوي، بې ځایه ټسټونه ورته لیکي، بې ځایه پیسې تیلي، رب العالمینه ته د بچیانو په ښادۍ مه مړئ. خدای ته بچیان داسې لوی کړي چې د ده ته د سردردي وګرځي. خدای د ښه ډاکټر قبر د جنت فردوس یو باغچه وګرځي. خدای د بد ډاکټر تجارت والا ډاکټر قبر د جهنم د کندو نه یو کنده وګرځي. افغانانو ورونو، پښتنو ورونو، زما پلار چې شال پاچا نومېدو په 1996 کې دې ته د مرۍ تکلیف پیدا شو. نو ډاکټر استرا شهابي نومېږي، په دې شیرپا هسپتال کې کار کو او په دې ډبګري ګارډن کې دلته کلینیک لرو. دا ښه ډاکټر درته ښیم، که ژوندی الله دې ورته ډېر عمر ورکړي او که مړ شوی الله تعالی دې جنت فردوس نصیب کړي. نو ده چې ټیسټ وکړو زما پلار ته کینسر لګېدلی و. چې کینسر ورته لګېدلی و نو د شیرپا هسپتال ته مخامخ ارنم هسپتال ورته وایي، د کینسر هسپتال دی، خلکو ته به معلوم وي. نو دغه ته یې موږ ولیږلو او 22 ټسټ یې موږ ته ولیکل او دغلته یو ډاکټر و په دې شفاخانه کې. موږ به چې ټسټ ته لاړو نو په ټسټ باندې به 6 ساعته ولګېده، 7 ساعته به ولګېده هغه شاټ باندې، یعنې دومره ټایم به یې نیولو. یقین وکړه زما به طبیعت به زما خراب و، د پلار خو به پلار خراب و، زما به خپل خراب و. خو پلار مې دغه ټسټونه 15 وکړه او دغه ډاکټر دا ټسټونه بخښنه غواړم دا شاټونه، دغه ډاکټر دا تجارت والا ډاکټر چې په دې ارنم هسپتال کې کار کوم، ده به چټي په چټي پرچه ولیکه، ما ته به ویلې کلینیک ته راشه. نو موږ غریب خلک یو وروره، 300 روپۍ پیسو چټي په چټي به هلته وغوښتمه چې لا بړمه، هېڅ به هم نه و. خالي ځای وکړه هغه وکړه چې مهربانه پیسې به یې رانه ووالي. د یو ځینه بل ځینه خلک پیسې را پیدا کړي، زموږ ستاسې خلک د وړو د ډوډۍ پیسې نه لري. بس وروره دا به زموږ مجبور وو، څه کولی هم نه شو، ځکه دی په شفاخانه کې و. او ته یقین وکړه چې همدغه ښه ډاکټر استرا شهابي صاحب، ته یقین وکړه چې دلته به موږ کلینیک ته ورغلو، زما د پلار د معاینه چې ویې ګوري، ما ته بیا دلته مه راځه شیرپا هسپتال ته را، دلته ما ته سل ټسټ راکړې 300 روپۍ خرابې. د زړه نه مې ورته دوا کېږي. ته یقین وکړه چې 96 ته وګوره، اوس وګوره تقریبا 20 کاله تېر شوي، د ده نوم زما په خوله اوس هم یاد دی، په زړه کې مې نوم دی، لکه دا خپل نوم چې راته یاد دی، داسې ډاکټر استرا شهابي نوم راته یاد دی. الله دې ورته جنتونه ورکړي، که وفات شوی او که ژوندی خدای ته ډېر عمر ورکړي. نو زما پلار چې 15 ټسټه وکړ، زما پلار نور هېڅ زړه تنګ شو او لاړو افغانستان ته. تقریبا 96 کې هغه وخت طالبان حکومت په افغانستان کې راغلی او دا دغه یې ونه کړه، دا شاټونه یې ونه کړه. زما پلار بیا زه چې لاړم د انګلینډ نه، زه بیا انګلینډ ته رالم په 2000 کال کې. زه بیا چې رالم دې نه بېرته لاړم، نو خپل پلان مې بېرته بوتلو ډاکټر ته استرا شهابي ته، چې بو مې تلو چې دغه یې وکړه، د ده معاینات او دغه ما ته وایي ستا پلار خو روغ شوی دی. زما پلار ته یې مبارکي ورکړه او ما ته یې مبارکي راکړه، ویل کله کله به ما ته ویل چې کله کله یې دا ما ته راځي. نو بیا زما پلار چې و په 2006 کې ځکه کینسر ډېره ځواني مرګه بیماري ده، نو زما پلار په 2006 کې چې دی بیا زه د دې ځای نه لاړم، 11 ورځې ما سره تېرې کړې، زما پلار بیا وفات شو. خو هغه د ډاکټر ښه او بد درته ښیم، د هغه بد ډاکټر، د هغه فرعون ډاکټر او دغه شانې ډېر ډاکټران چې دا ګوره یو عبادت دی، ما راته مخکې وایي چې عبادت دی دا ډاکټري، څومره عزت لري.
مګر تاسو وګورئ چې په دې ډبګري ګارډن کې په دې نور پیښور کې په افغانستان کې 3 نمبر دویانه وتلی کې د تجارت والا ډاکټران بې ځایه ټیسټونه وتلی کې که رب العالمین د خدای په قهر ککړ کې دې روژې میاشته 1000 ورته وکړي ځکه چې د دې ملت زه پوهېږم زما خو اوس وس رسېږي الحمدلله خو هغه ټایم کې د ډېرو خلکو وصل ته زموږ ستاسې اوس هم نه رسېږي په قرض و پور پیسې راوالي مګر همدا ډاکټران پرې تجارت کوي د تاسې ته وایم یا غلطو ډاکټرانو یا فرعونانو دې قبر ته خو به ورځئ که نه د الله عدالت ته خو به ورځئ که نه دلته خو به تاسې ډېرو دوکې موکې وکړئ دې ولس سره دې خلکو سره خو د قبر ته چې کله ورغلی بیا به در سره حساب کتاب کېږي ځکه چې د قرآن دا دغه دی چې ستاسې دغه د دې مظلومو پیسې چې تاسې خورئ ستاسې بچیان ولا کې حلالیني او که څوک دا کار کوي توبه دې وباسي ګوره د قبر عذاب شته خدای ته ورتګ شته دی زما پښتنو ورونو دغه لنډه غونډه قصه مې راته وکړه او زما په زړه څه ارمان زما په زړه د یو ورځې بچیانو سره ناست وم مالې په زړه مې دا ارمان دی چې زما بچیانو کې ډاکټران وي د وطن خبره مې کوله چې یاره زما بچیانو کې ډاکټران وي او په نیمه شپه کې زموږ ستاسې غریب ولس یو بیماري ورته پېښه شي او ور راته ووایي او بچی ته ورشي کور ته او د هغې علاج وکړي او بیا ترې پیسې وانلي نو ما دپاره به دغه به ډېره غټه او عظیمه ورځ وي خو فکر نه کوم چې دا ارمان زما پوره شي ځکه چې مسافر شو بچیان هم دلته غټ شو دلته درسونه ویلې څوک به یو شی شي څوک به بل شی شي خو کوم چې زما خپل زړه چې زما خپل ګران وطن افغانستان کې خدمت وکړي که په لر کې په بر کې بر دي کې خدمت وکړي زموږ پښتانه مسلمانان وروڼه دي افغانان څه دي خو هغه ارمان زما پوره کېدای شي پوره نه شي او موږ هم یو ورځ د دې دنیا نه لاړ شو خو ډاکټر اسرا شهابي صاحبه ته ماته اوس هم یادي او چې کله زه بیا په درلمه بیا د پلار د وفات نه وروسته تا ته او زما غوږ بند شوی دا د غوږونو د پوزې سپېشلیست ډاکټر و د مرۍ اسرا شهابي خلکو بیا دغه ښایسته غوندې ګیره لوړ دنګ غوند سړی و په شیرپا هسپتال کې کار کوو نو چې بیا درلمه پیس مې بار ورکړو ځکه اول به پیس ورکوې که نه نو چې زه ننوتم هغه دغه ته هغه کو ویل راشه ویله پیس دلته بېرته ورکړه ویل دا خو مېلمه راغلی د انګلینډ نه مېلمه راغلی نو ما خو حافظ بیا بېرته ورکړو خو هغه ما دپاره ملین ارزېدو او دغه شانې خلک دغه شانې ډاکټران زموږ په زړه کې ځای لري د زړه نه ورته زموږ دا د غریب باچا یا د یو مسکین باچا یا د نورو مسکینانو دوا واخلئ دغه شانې ډاکټرانو ته موږ دوا کوو د زړه نه او انشاءالله چې الله بیا جنت ته بوي او څوک چې زموږ په غریبو باندې تجارت کوي بې ځایه ټیسټونه وتلیږي او غلطې دوايانې وتلیږي خدای رب العالمین دې نه د بچیانو په ښادۍ مړوي ما خپله لیدلي په دې ډبګري ګارډن کې داسې ډاکټران شته چې د ورځې 15 لکه 15 لکه روپۍ غونډۍ او د آرام وانې بې ځایه ټیسټونه وانې ښه ډاکټرانو ته زموږ سلام همیشه دې الله تعالی هغه د بچیانو په ښادۍ موړ کړي او همیشه دې الله خوشحاله دې ورته ډېر عمر کړي خو بد ډاکټرانو ته د رب العالمین جهنم ورکړي لکه د ملت وینې څکي د غریبو خلکو په الله سپارمه په دې هیله چې دا ویډیو مخکې شیر کړي خدای